ولسمشر د هیواد پرمختګ، آبادی او سوکالۍ ذلیل دښمنان نشي لیدلی. ملګرو، د افغان ولسمشر ترڅنګ د پاکستان د پښتون ژغورنې مخکښ غړی علي وزیر هم ډېر سخت غبرګون وښوده. ملګرو، ویډیو تر اخره وګورئ چې ولسمشر غني څه ویلي دي او علي وزیر کومو رازونو نه اصلي پرده پورته کړې ده. ملګرو، ناکامورا چا مړ کړ؟ آیا تاسو په دې پوهېدئ چې د ناکامورا ورور هم په همدې شکل وژل شوی ده؟ ویډیو تر اخره در سره وګورئ او له ټولو رازونو ځان خبر کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني پر ډاکټر ناکامورا برید غندلی او د هغه پر وژنې خواشیني څرګنده کړې ده. هغه وایي چې زموږ د هیواد پرمختګ، آبادی او سوکالۍ ذلیل دښمنان نشي لیدلی او همدا راز وایي چې دولتي ارګانونه د هغه د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. ولسمشر غني په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي: نن سهار د ګران وطن افغانستان په یو خواخوږي او د بیا ودانولو په اتل جاپاني الاصله افغان ډاکټر ټیټسو ناکامورا باندې په جلال آباد ښار کې تروریستي برید کیږي. خو په خواشینۍ سره چې له برید وروسته د ژورو ټپونو له امله خپل ژوند موږ او تاسو ته بخي. په دغه پیښه کې د 4 افغان ساتونکي او یو ډریور هم شهیدان شوي چې د ټولو قربانیانو کورنیو او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوم. هغه همدا راز وایي: په دې اړه نن په کابل کې د جاپان له سفیر سره وغږېدم او د افغان ولس په استازیتوب مې ورته د تسلیت او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. ولسمشر غني مخکې لیکي: د ډاکټر ناکامورا د کار هلو ځلو او ګټورو طرحو په نتیجه کې لسهاوو زره افغانانو ته ګټه رسېدلې ده. دا چې زموږ د هیواد د آبادۍ او پرمختګ داخلي او بهرني ذلیل دښمنان زموږ پرمختګ، آبادۍ او د ولس سوکالۍ نشي زغملی، نو په ډېرې بېرحمۍ سره زموږ د وطن په خواخوږو دوستانو دغه راز بزدلانه بریدونه کوي ترڅو زموږ په ګران وطن کې د پرمختګ او آبادۍ مخه ډب کړي. هغه زیاته کړې ده چې د پیښې له خبرېدو سره جفت مې اړوندو امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې د پیښې جدي پلټنه وکړي او پر ډاکټر ناکامورا د برید اصلي مسؤلان هر څومره ژر چې کېږي د قانون منګولو ته وسپاري. په اعلامیه کې لیکل شوي دي: د ډاکټر ناکامورا په څېر د زړورو وطن دوستو اشخاصو ساتنه د هر بل افغان په څېر د دولت دنده ده چې له بده مرغه دولتي ارګانونه د هغه د امنیت په تامین کې پاتې راغلل. خو د دې ترڅنګ په افغان ولس غږ کوم چې که دوی د دغسې خواخوږو شخصیتونو د امنیت په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري زیاته کړي، د ورته ناوړو پیښو په مخنیوي کې به په ګډه بریالیتوب ته ورسیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د ډاکټر ناکامورا په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده او وایي چې نړۍ او انسانیت به د هغه کړي خدمتونه تل یاد ساتي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی دی، د ډاکټر ناکامورا پر وژنه سخته خواشینۍ څرګنده کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر باندې د ډاکټر ناکامورا ځینې انځورونه خپاره کړي او ورته یې لیکلي چې نړۍ او انسانیت به د ننګرهار د خلکو لپاره ستاسې کړي خدمتونه د تل لپاره یاد وساتي. د ډاکټر ناکامورا چې له کلونو راهیسې په ننګرهار کې و او د ننګرهار لپاره ستر خدمتونه ترسره کړي وو، هغه په دغه ولایت کې ډېرې شاړې ځمکې آبادې او د ډېرو خلکو ژوند یې بدل کړ. د ډاکټر ناکامورا ورور هم مخکې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی و او نن سهار پر هغه باندې هم برید وشو چې وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله هغه ساه ورکړه. ډاکټر ناکامورا چې اصلي د جاپان هیواد اوسیدونکی و خو خپل ژوند یې د ننګرهار خلکو خدمت ته وقف کړی و. د افغانستان حکومت ورته افتخاري تابعیت هم ورکړی و او همدا راز افغان ولسمشر هغه ته یو میډال هم ورکړی و. د هغه پر وژنه باندې افغانان سخت ولړزېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د کړو خدمتونو په اړه خلک پوسټونه کوي او همدا راز د هغه وژنه غندي او دا د افغانستان د دښمنانو کار ګڼي. ملګرو، په افغانستان کې یوه داسې پیښه وشوه چې نړۍ ولړزوله، هر افغان یې ولړزاوه.
هر مور حتی ماشومان یې ولړزول. هغه شخص چې د افغانستان تاریخ یې بدلاوه، هغه جاپانی چې د افغانستان په لوی تاریخ کې خپل نوم ثبت کړ. ملګرو ډیر بد خبر لرو چې ټول افغانان ژاړي او اوس یې د لاسه څه نه کیږي. ملګرو د افغانستان جاپانی اصله سره څه وشول او څه یې کړي دي، ویډیو در سره وګورئ. د جاپاني موسسې مشر ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار د آبادۍ لپاره یې کلونه کار کړی او هلته یې ډیر خدمتونه ترسره کړي وو، د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار جلال آباد ښار کې برید شوی و چې د برید پر مهال هغه سخت ټپي شوی او 5 ملګري وژل شوي وو، خو ډاکټر ناکامورا د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د ننګرهار والي ویان هم د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې د جاپاني موسسې مشر د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ډاکټر ناکامورا چې د جاپان اوسیدونکی و، د افغانستان افتخاري هویت یې هم درلود او هغه په ننګرهار کې ډېرې شړې سیمې آبادې کړې وې. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد کې شوی برید باندې هیوادوالو سخت خفګان ښکاره کړی و او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی و او د هغه د خیر روغتیا لپاره دعاګانې کولې. همدا راز د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله یو ویډیو کې ویلي و چې د ډاکټر ناکامورا وضعیت اوس ښه دی او د ښې درملنې لپاره په کابل ته ولیږل شي، خو بدبختانه چې هغه د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ملګرو نن ډیره بدبخته ورځ ده او ټول افغانان افسوس کوي چې ولې داسې وشول او چا وکړ دا کار. افغانانو په داسې حالت کې قرار لري چې نه پوهیږي دښمن یې څوک ده او دوست یې څوک ده. د ناکامورا مرګ د جاپانیانو سخت غبرګون راوپاروه او ډیر سخت غوسه دی چې ولې داسې وشول ورسره. ملګرو ځینې خلک وایي چې ناکامورا مسلمان شوی هم و، خو تر اوسه معلوم نه ده چې ناکامورا آیا مسلمان و او که په خپل مذهب باندې و، خو که هر څه افغانانو ته یې ډیر خدمت وکړ چې ټول افغانان اوس پرې ژاړي او خفګان تر ښکاره کوي. ملګرو دا معلومه نه ده چې ناکامورا چا وواژه، خو د هغه د کړنو نه دا معلومیږي چې ناکامورا غوښتل د هلمند ولایت سیند باندې کار وکړي او هلته داسې یو بند جوړ کړي چې هم برق تولید کړي او هم هغه فصلونو ته اوبه ورکړي، خو دا کار پاکستانو ته هیڅ د منلو وړ نه ده. دا نو دې نه معلومیږي چې دا کار پاکستان کړی ده او هغه یې له صحنې څخه ورک کړ. ملګرو موږ د ناکامورا د مرګ د وینې حتما قصد اخلو، ځکه چې ناکامورا ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړل شوی و او زموږ د یو ورونو څخه و، زموږ ته ډیر خدمت کړی و، نو دا به د بل افغان ورور په څیر به موږ هم د وینې قصد اخلو. ناکامورا به تل له موږ سره وي، یادونه به یې تل له موږ سره وي، موږ به ناکامورا هیڅکله هیر نه کړو. د ناکامورا په سر به موږ له جاپانیانو سره ډیره قوي دوستي وپالو. جاپانیان او ناکامورا د زنده‌باد وي. ملګرو که چیرې غواړئ چې هره ورځ تازه او مهمې ویډیو وګورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه هغه خلک چې په افغانستان کې د صلح دښمنان دي موږ به یې هیڅکله پرې نه ږدو چې د افغانستان صلح او د افغانستان هغه ویاړلي شخصیتونه چې په افغانستان کې ژوند کوي له منځه لاړ شي او هغوی ته دسیسې جوړې شي. اشرف غنی همچنان ځینې داخلي دښمنانو ته یادونه کړې او هغوی ته اشاره کړې چې موږ په هیواد کې ځینې سخت داخلي دښمنان لرو چې آبادۍ په دوی باندې لورینه نه کیږي چې افغانستان د آباد شي او د سوکالۍ مخ ته دې لاړ شي. همدارنګه هغه بهرني دښمنانو ته هم اشاره کړل. له دې څخه معلومیږي چې په دې کې د پاکستان پراخ لاس دی او په امنیتي ارګانونو باندې سختې نیوکې کړې دي او هغوی ته ویلي چې تاسو د ناکامورا د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلی یئ، تاسو به د ناکامورا داسې حفاظت کړی و چې لکه څنګه د نورو افغانانو، ځکه چې موږ دته د افغانستان تابعیت ورکړی و. ملګرو دا ډیره بدبخته پیښه وه چې اوس افغانان په دې کې حیران پاتې دي چې دوی څنګه ووژل څو چا راته ووځه. له دې څخه مخکې یو بل افغان ځواکونو یو تکړه
خبریال وایي چې دی مخکې له دې څخه کامې ته هم تللی و، هلته یې له ځینو خلکو سره لیدنې هم کړې وې. د هغوی خلکو ډېر سخت پرې خفه دي. ننګرهاریان دومره پرې خفه دي چې د نه منلو وړ ده. په ننګرهار کې داسې باغونه جوړ کړي دي چې موږ تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې نه و لیدلي. حتی ولسمشرانو داسې کارونه نه کړي، وزیرانو داسې کارونه نه کړي، حتی افغانانو داسې کارونه نه دي کړي چې ناکامورا داسې تکړه او ویاړلي او ښایسته کارونه وکړل. ملګرو د ناکامورا مرګ ډېر سخت ودردولو. خدای دې دی تل سرلوړی او آباد لري.